حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دا گورنمنٹ تے خبر آزاد شاہی کور تا منتقل شو هغه ز شاہی کور کې بنو سیګم زب جمعات کې اوسېګم د یمن خلکو ویلې چې زه د جمعات کې مونږ کې او مونږ به د شپې ډاکې کوم دا خو ښکارو د شپې جمعات کې پروت ته او ټول شپه یمن کې غلي شي سار له چګوري خلکو یې صاحب دا خو ټول شپه غلي شي ته نو گورنر راغی الخا ویلو دا سې اوسته ولا اسپی ته आवाज کو چې دې پراش اسپی چراغه ورته وی چې واوره د ټول یمن سپوته وایا چې بیګالا د ماسختن مانځنه رستو څوک د کور راووتو ټول سپیته غیر چا پیر شي او گرفتار به ماته پیش کوي سپی ولډره خلاصه چې شپشوا د ټول یمن سپی لګیا دي په یمن کې گشت کوي چې څوک راوځي د کور سپیته غیر چا پیر شي چې رپ نه وهي کې نه خرو دي سار لا گورنر صاحب کې چکروالو چې ګوري زه په زه غل چې د سپو درولې دی دام غل دی دام غل دی دام غل دی دام ویني وا ولات ته واسطه هغه ورځ او د سلمان په گورنلۍ کې په یمن کې بیا غلاو نشو کوم حکمران چې حکومت په جمعات کې کوي دا هغه حکمران غل چې د ملک سپیرانی سی کا پولیس نہیں ملیشیا او بارډر نہیں ٹھیک شو دیکھو گورے سلیمان علیہ السلام سره دا خانه نه وا چې بلقیس ته خط لګلې وې نو هدهد مارغه بلقیس ته د سلیمان خط وړه کنه وړه نن ستاد ډاک سیستم وګورا په ډاک خرچه وګورا او بیا سیستم وګورا په ملک ستا په سرکاري دنیا خرچه وګورا او په ملک بدامنی وګورا تک نشتا کوم حکمران چې د خدای نه نه یریږي پبلک داغه نه نه یری او د خدای نه د یری لوی ثبوت داده چې حکمران به اول اسلام او شریعت په خپل ځان نافذ کوي هغه نه رستو په ملک اسلام راځي کوم حکمران چې په ځان باندې اول اسلام نه نافذ کړي هغه حکمران په ملک اسلام نشي راځي نواز شریف په ملک اسلام راوستي شي او یو د مسلم لیگ کو جنډېګان پیپل والا حضرات وای خدای خدمتگار وای اسلام راوستي شي په ملک چا چې په دوه شپږ فوټه بدن باندې اسلام نه راوسته هغه سړی په ملک اسلام سره وای په 43 کال د پاکستان کې تر اوسه پورې پاکستان حکومت یو ملک ته د اسلام دعوت ورکړي یو ملک د اسلامي ملک فرض څه دي چا به د کفر ملک ته د اسلام دعوت ورکړي بلقیس ته سلیمان څه ویلي انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین انه من سلیمان او بلقیس بادشاہ دا خط من جانب سلیمان لے شروع کوم په نام د خدای چې بخون کې او مهربان لے اللہ تعالی علی واتونی مسلمین خبردار چې په ما باندې د خپل روب اچولو کوشش ونکې واتونی مسلمین راشو مسلمان شه بلقیس بادشاہ ته ویل نن د بلقیس قصه مونږ په پاکستان کې چېړلې ده د خلې حکمرانی روا ده ولا بلقیس چې بادشاہ وا په خلق کې د ناسورو خېټه تالی ستا بېمانه د بلقیس دا سنت خو مدا کا کنا چې سلیمان علیہ السلام کوم خط ورلېږلی دا سنت مدا کا کنا بیا بلقیس
فوجي جرنیلان راغواړي مشوره ورسره کوي. جرنیلان ورته وایي جنگ تیار ریډي. لکه زمونږ د ملک فوج ته چې جنگ څنګه چل کړو ورځه ته کنه ورځه بنگال په بیړه تباہ شو. په دا کشمیر هم ورځه چې د مرغوندې پاکستان ګوټین که خیری درنه هندستان وایي. هندستان درته غرندېږي خام خپکېږي ما خدای چې تاسو دا ناسنته بیا وګورئ په دې قصهخانه کې چې درته ګرځي خپکېږي ما. کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے. کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ پیسے ملے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیر تا گورا تداغی جواب ہونے تداغ ملک مگورا بے غیرت او خپل ملک مگورا. په 84 کې زه دلی ته تللی وم او په زرګونو میلو پکې وګرځېدم. د میخ نواله تروي او بحري جازه پورې خود کفیل دی. د بل ملک پکې تار نشته. د وزیر اعظم جامع چې وګوره د دونی مینو جامع اغوستي. بنگله چې وګوره د درینی مینو په بنگله کې اوسېږي. نن چې په کلی کې کور نو هغه هم د 15 لک روپو فرنیچر په بنگله کې جوړ دی. راشي چې درته وخم صدر کې کنه کلی له مون تاسو بوزم چې په کلی کې درته کور وخم او دلته درته بنگله وخم او خان درته دا اورېدو خبرې نه کوم دي کې ایمانی مخامخ تیر سره مخامخ د هندستان ټول پارلیمنت ناستو. د ټول پارلیمنت جامع د 0 روپو نه وي. دلته ګنټه پس چې ګوره واسکټ به بدل ګنټه پس چې ګوره جامع به بدل ګنټه پس چې ګوره بمخ به اجمال کړي ګنټه پس چې ګوره شیروانی به بدل ګنټه پس چې ګوره کراکول به بدلی. سکر ها کراکول والا صدرم نه ده خده کراکول به بدل. خود کفیل ملک ته پس پوي تاسو پس پوي یو میخ جوړول شي یو هایوې سړک جوړوي په کوټ روډ باندې تاسو ورشي متنو بډبیر سره چینیان لراوستي دي. څوک راوستي؟ چینیان. ولی دا پاکستان کې انجینران نشته. انجینرینګ رونه وست الکه انجینرینګ رونه وست کې میرټ ډیرو چته میرټ اڅه الکه نه داخله چې کوم انجینران تراوتی هغه د سړک چل نه دی زده کړی. سړک له د چین دومره غوټکی راوستي نو شرمېدلو دومره تشتکی راوستي دي بډبیر متنو سره وګورئ دومره تشتکی دي. سړک جوړی تا ته هایوې کروڑونه اربونه روپۍ به چین ته لاړې شي. ستا اکسیانان انجینران اس ډیوګان او ورسیران هغه دلته پرېږده چې ګڼ کپای پسې ګرځي. په موري ماله کې او په کوچی بازار کې او په کیسهخانه کې وړنۍ جوړیږي او صاحب ټولې پکې شګې ولګولې انجینیر راغی پاس بل پاس په بالا معنی کې یو سړک جوړیږي 2 لک آبادی ده په باندې 9 انچه پیپ پانی کاسای کې اچي 9 انچه راشي سبا چې درته وخه هلکه دا ونی اته کدا ته مې تاسو کې ول زما د کور اوزه بیخي اوزه ته خو غلي through out ملک ستا غل دی. په ملک دی حکومت د صنعتکارو دی د تجارت کارو دی. نن ستا ملک باندې حکومت د دکاندارانو دی. دکاندار صرف دکانداری پوئیږي او حکومت چلول نه پوئیږي کنه دا ته ګوته کوم درته یو چې کوم دکاندار دی. نو عزیزانو عرض مې داو چې اسلام نن په پاکستان کې د دې سرمایدارو د لاسه څومره رسوا او ذلیل شو. زه چپ کړم چې دا مولا دی سپه دې خوله کې ورواچوي چې دې چپ زه چپ کړم. چرته چې خوله واځي دا هغه مولا لی په خوله کې غونډسته ورمنډله خوله یې ولا بند. نن په پېښور کې پکارو چې د مفتی عبدالقیوم د لاس جوړ کړي سټیج باندې نن د پېښور ټول علما ناست وي کنه کنه دا یوازې د بجدګر ملا ټیکه ده د ارشاد مدني ټیکه ده یا دا د مفتی عبدالقیوم د زوی ټیکه ده
داغ جماعت تے قاسم علی خان چې د 200 کاله د پیرنګیانو سره غزا کړې ده. دا د هغه جماعت د علماو زوی نن ستاسو په مخ کې صدر دی. الحمدلله په دې خوشاله چې د غازی زویم غازی را ته خدای پیدا کړ. دا مونږ ته په ډېر څه منظور دی په پېښور کې. نو عزیزانو عرض مې داو چې لوی ظلم چې کوم په پاکستان کې وشو، لوی ظلم هغه داو چې د اسلام چغې والو والا چې دی هغه هم حلال کړی شو. اوس مونږ به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو صرف نوم دی، تاسو ټول حنفي مذهب ځان ته وایي. ما بله شپه گنج کې تقریر کې وی چې ما 3 پوښتنې تاسو نه بکوم. ان الدین عند الله الاسلام، دین الله او اسلام. دین څه ته وایي، الله څه ته وایي او اسلام څه. الله څه ته وایي او دین څه ته وایي. تاسو ټول ځان ته دیندار وایي، خاص کر دا نوجوان طبقه چې تاسو دین تاسو ته وایي. تاسو تباہ یې، کالجونو سکولونو یونیورسټو کې تباہ یې. یا د سیاست چسکې درته پریوتې دي، لیډر پنی چسکه درته پریوتې ده. سبق نه وایي چې اوزګار شئ ټوله ورځ بلیټونه کوئ. الله دې دا حکومت په غبرګو سترګو ړوند کړي. د بلیټ اجازت ورکول د قوم بچی تباہ کول دي که نه؟ د ویډیو گیم اجازت ورکول د قوم بچی تباہ کول دي که نه؟ د میوزک سنټرو اجازت ورکول د قوم بچی پکې ټوله شپه بلو پرنټونه ګوري که نه ګوري؟ د سینما اجازت ورکول د قوم بچی تباہ کول دي که نه؟ یو ډېر معزز سړي ما ته په پېښور کې یو ځلې وویل، ویجلې خو په تقریر کې دا مو وایي د سینما کې دا ټیکټونه په بلیک خرڅېږي. هسې لږ سوچ وکړئ، ما ته ګوره وګورو یو هلک ګورم ولالو مې یو په دې کابله زه کله کله راځم، دا نوجوان طبقه خپل بچي ګورم، کله به یو فوټو ته ګورم، کله به بل ته ګورم، کله به بل ته ګورم. لعنت په هغه حکومت چې د چا په حکومت کې د سینما د پاسه فوټو لګېدلی او هلک جینۍ ځان ته غاړې ایستي. دا فوټوان شته که نشته؟ نشته؟ هنداره کم شته، خوشحالېږئ خو بچې ورته ګورئ که دې خوا وګورئ. اوس بار لاړ شئ د سیکارنو چوک سره چې کوم هغه بجلی دفتر ته لار ننوتې ده، د هارون منشن شاته چې دا سینماګانې دي، ټیک ده؟ په دې کې د یو جنۍ تصویر په سړک ایښی دی. نو دا عیسی داسې راایستې ده او دا یې داسې کړې ده او دا یې ورته داسې او ورسره دکاندار ته ودرېدم، مل دا د کوم دله سینما ده، دا د کوم دله ده؟ ما ته دکاندار وایي چې دا د داسې دله ده چې تم ورته څه نشي ویلی. تو لعنت په داسې ملک او تو لعنت په داسې ملک او په داسې حکومت چې دا د قوم بچی په دې بورډونو باندې الکان او جنکۍ غاړې وتی سره ګوري. دا قوم بچی به څه کوي؟ آینده به دا بچی چې دی په دې ملک حکمران راځي، چې دا بچی په دې ملک باندې حکمران راځي، د دې ملک انجام بچي. نو نن دل کے پپول جل اٹھے جگر کی آگ سے، دل کے پپول جل اٹھے جگر کی آگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ټولو وایي دا شعر لګ ټولو وایي پسوا. دل کے پپول جل اٹھے जिगर की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से. नन दे मुल्क तौर ام زمون د لاسه لګېدلې د ملک تور دا خلق د لاسه لګېدلې چې کوم خلق تاسو په کرسو کې نولې، تاسو د حکومت
پارلیمنټونو ته رسولي دي، نن د ملک ته اور د هغه چا د لاسه لګېدی. زه د بل کور به څه وجاړم، زه به بل څوک ولې جاړم چې د چا خپل کور وراني هغه سره د بل کور غم وي؟ وایي تاسو ټول چې د چا خپل کور وراني هغه سره د بل کور غم وي؟ زه د سنیانو ملا یم، زما سنی دنیا کور وران دی، زه نن د بل چا پسې څه شم؟ بل څوک څه کوم؟ زه شیعه څه کوم، زه رافضي څه کوم، زه قادیانی څه کوم، زه بل څه کوم، زه بل څه، ما خپل کور وران دی. سنیان تباہ او برباد شو. تاسو وایئ په ایمان چې 40 کاله زما بیړه تباہ شوه، مونږ د انجمن جوړ کړی دی دپاره چې تاسو په محرم کې دې جلسو ته راځئ، هلته مه ځئ. ما منې کړی شو، منې شول. د کچر غوندې بوکې سپېږمیم د هغوی جلوس ته نیولي که نه؟ نیولي مې که نه؟ دا پرون چې په کوواټۍ ګیټ کې مړه شوئ په 6 بجې، تاسو څه کول په کوواټۍ ګیټ کې؟ کولم څه؟ زه ولې پکې ونه لګېدم؟ خو ته ورغلی وې که نه؟ 3 پورې د زما مزه واغسته، زما بیړي دې غرقه که په ګرمۍ کې، او 3 نه پس ته بیا هغه مزې ته ولاړ وې. نو زما عزیزانو نن اور د ملک ته زمونږ د لاسه لګېدلی دی. څو پورې چې په دې ملک کې د سرمایهدار په لاس کې د ملک نظام وي، دغسې به م ښځې شرمېدلي، دغسې به م لونه شرمېدلي، دغسې به م زامن شرمېدلي چې د سرمایهدارو په لاس کې نظام راولئ د ملک د لیونو په لاس کې، چې د لیونی لاس کې نظام راغی او سخت زړه والا. او په دې قصخانه کابلۍ کې دی وګورم درته چې ول کدي خورشه دلته څه کوي؟ جی اسې پولیس ته چې ویني سي ولته مې صاحب ټال ځوړن کړی داسې سر د لاندې او په دې پاس ځوړن چې داسې ګوره دی دا بورډونو ته ګور یو لسطاله کان ځوړندوم تاسو به ما نه راشئ. اوس که کابلۍ کې ګرځي پولیس درته هلکه څه کوي؟ تاسو کار دی شریف سړی به ګرځي نه. اوس ته ما ته وایه چې د کابل لاین دا شریفان دی، شریفان دغه ځای کې ګرځي، دا سیکارنو چوک کې چې دي دا د شریفانو ځای دی، دا د اصحاب بابا روډ په داخله کې چې دا د شریفانو ځای دی. شریفان دي ځای کې د شریفان شریف سړی به چې ګرځي نه. اوس زما غوږونو ته دام راشي چې بجلیګر مولانا چې د شیعاګانو نه 6 لک روپۍ اخیست. 4 روډ بشیر آباد کې یو دکاندار دی، هغې غریب له ډېر زور ورغلی دی. نو ما پسې خط راولېږل چې وضاحت وکړه او صفایي وکړه. مالنې کوم ښه مې کړي. شیعاګان که دومره ترزن شي چې ما له 6 لک روپۍ راکړي، زه خو به خیرات هم وکړم. ټیک ده راځي که زه ستاسو مړي په 2 روپۍ لمبو منو که هغې 6 لک روپۍ راکړي نو څه چلو شو؟ یو مړی به هغې لمبو. نن مې چاته وی سهاره وی چې دا ملیان داسې مالپاران کېنه. ما د 2 لک آرامیانو جنازې کړي دي که نه؟ ویلاو کړې خو دي مال یو آرامي پکې ته مې روانې که خیر ستا بم کوم. ما سکار دې زه ملا سړیم چې په خر راته سپین څادر واچوې چې راشه جي د دې مړي جنازه وکړه چې زه یې لاندې نه سنبی ګورمه چې پاکه ده که پلیته ده. تاسو پوه شئ؟ خو هسې وایم چې لږ دا زه اوس چې څه درته وایم په دې لار روان شئ، خوله پورې سپي مه تړئ، په دې لار روان شئ. هغه ورځ یو لیونی غوندې هلک را ګیره پرېښې تسپې لاس کې ویل جي ټوله شپه خوب نه راځي ګبراوېږم. څه چل دی؟ ویل مرم په لاره چې روان یم چې دا خلک ګورم څوک سپي دي، څوک ګیدړان دي، څوک پیشوګان دي، څوک میلوګان دي، څوک د خنزیر په شکل. ما چې هغه هلک ته وکتل نو هغه دروغ ویلو والا هم نو.
منځه بچیا ته داسې خلکو ته ګوره ما جومات کې کېنه الله الله کوه. ما ته د مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه خبره را یاده شو چې دې ټیک وي، او د رحمان بابا یو شعر را یاد شو چې دې ټیک وي. رحمان بابا وی که ظاهر می د سړو دی زه سکړما، که ظاهر می د سړو دی زه سکړما، په معنا کې د چار پایو په حساب یم. ما څوي ټول وای که ظاهر می وای کنه خدایم خوار نه کار، که ظاهر می د سړو دی زه سکړما. هر سړی ته چې ګوري د سړی شکل شباب جامع واسکټ تل تسور رومال ٹھیک نا سر خدشہ جا کرے ٹھیک که ظاهر می د سړو دی زه سکړما، په معنا کې د چار پایو په حساب یم. ظاهر شان و شوکت می که د سړی دی نو زه سکم، په معنا کې زه د چار پایو په حساب یم. تو وایي چې یو سړی شپه ورځ بل پسې بد وایي، الزامونه لګوي، بهتان لګوي، دا معنوي سپی دی که نه دی؟ دنه خو سپیم خدای. دا دنیا قصاب خانه کړله خدای ماتا، پای بسته ولاړ په غولي د قصاب یم. نو ما د پاره دنیا نه چې هر کله زه معنوي حیوان یم او چارپای یم، نو ما د پاره دا دنیا قصاب خانه شوه. لکه د قصاب په موږي باندې چې څاروی د حلالولو د پاره تړلی وي، نو زم د قصاب په موږي د حلالېدو د پاره تړلی ولاړ. زما عزیزانو ما دا سړی ټیک وایي. مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ تو تقریر کیے ہوئے چاہے لاہوریو میں تمہاری خبریں آگ کی تندوریں دیکھتا، تمہاری شکلیں جو ہے میں وہ انسانوں کی نہیں دیکھتا. مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ دے خدا غریق رحمت لو علامہ دا زمانے ہو اور دا دیوبند علماء بد آغا متعلق ہوئے کہ ایشیا میں مولانا شمس الحق افغانی جتنا علم کسی کا بھی نہیں ہے ایشیا میں. اس کو علامہ ته کې مونږ چاته وي کنه دا ارشاد نه دی چې دغه چاپ کوي کنه دا پوسټر حضرت العلامہ پلان حضرت العلامہ بجلیگر مولا حضرت العلامہ. خیر ما ته نه لیکي او علامه دی دی که خدای او قران ته وګوره. اول د علامه لفظ په معنا ځان پوي کا. علامہ وای دیتا چې په 21 علومو داغه داسې عبور وی چې د الف په شان ورته یادي. چا چې د اردو رسالون علم زده کړی هغه ته علامه مو وایا. زما په خبره پوهیږي. نو نن سبا علامه هر سره دی او مجتهد مر سره دی. ځینې شیعاګانو ته هم چې هر سره توره جوبه واچي مجتهد سے ورته مو وایي. مجتهد امام ابو حنیفه، مجتہد امام شافعی، مجتہد امام حنبل، مجتہد امام مالک، مجتہد امام جعفر صادق، مجتہدین داخل ہو. تو رجبہ واچو زمون یو استاد په امامت خان جماعت هغه به په خبر مولا نسته، په خبر مولا نسته کابل یو د هرات به خبر کې مولا چشمه چتکری دی جو چتکری دی کونتای بلاس کری دی کسی خانہ کی چال روان سی دی خلق پختنا مولانا سے السلام علیکم مولانا اور خار خلق مولانا سے السلام علیکم تسخیر خادم غلام تابدار الالکر چر بدو یا ککر جیسے کئی کرنے ناغا بچت تیر شو کرنے مولانا سے السلام علیکم
چې تیر بشو هغه ورته چې خدای دې کور لوټي لوټي منافق کوم سره چې پسینه لاس کی غلام دې زمان او چې غلام راځه کنه زه خرڅوم غلام مالک ته خود خرڅولو اجازه دي دا اوس منافقت ته کنه ها حاجی څنګه دې خیر خدمت شي هر قسم تابعدار دیو 1500 روپۍ می پکار یاره دا ولک دروغجن شوم درته زن طلاقه په خدای چې هر قسم خدمت وای دا یو منافق دی کنه که ظاهر می د سړو دي زې سکړما په معنا کې د چار پایو په حساب یم دا ټول مانوي چارپای دي کنه دا منافقان دي کنه اوس زدا شعر ډېر مې دې اړه راځي چې الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کفر کا سودا بظاہر دوستانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کفر کا سودا بظاہر دوستانہ ہے دوست اشنا یار आओ पसड़ के द कुफर बाजार लगे दे जुबां पे दीन का है गुल और सर में कुफर का सौदा इस्लाम 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 تردرس الوخ قال وشو چې زمون داړه دی خلی لرا اسلام اسلام پکې مولا چې ورننه ودی اسلام اسلام په دې سرکاري فنکشنونو کې ورونو اسلام اسلام بیا چې وزیر اعلی صاحب ناست یو چوغه مارو درېګم او یاد ده گورنمنت هاوس کې چې ناست ده د دې په مخ کې چې مولا ودرې اسلام اسلام رو شکر دې صاحب ناست وای په خله کې د ناسوروخه دا نه په خله اسلام بیا اوقاف وزیر چراش جمعه تبرغه ورونو دازمکه د خپو قابل نه و وای کنه مونږ په دې قهر اخته 43 کال اسلام 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 چې د خلکو نه خلېلره خوړې خلېل نه دی راغلی کړي خلېل راغلی نو 43 کال په دې خلکو دوی دوکه کې دی نه 43 کال خوړې خلېل نه راغلی زمون اسلامم دروغ دی دروغ په خدای قسم چې زما د اسلام نوم اغستلم د مولاتوب دکانداری ده د پیر د اسلام نوم هم د پیرای دکانداری ده ٹھیک شو د حکومت د اسلام نوم هم د حکومت دکانداری ده او ستا د اسلام نوم هم ستا زبانی جمع خرچ ده اسلام نشته اسلام څه ته وایي چا کې چې اسلام وې ستا د پاکستان حکومتونو کې چې اسلام وې هغه نه به د شپې غلا شوی نن پرانا ورځې بینکونه والے کېږي که نه سړي تختېږي که نه موټرې تختېږي که نه دې قصخانه کې یو کمیټي جوړه ده څه ورته وایي ډیفنس کونسل څه دپاره دې لپاره جوړه ده چې چېرته څوک وتښتئ نو دا ډیفنس کونسل به ورپسې کېږي ته پوه شو تم پکې شه مولانا صاحب ملزما څوک تختئ نه نو
ځکه چې ما څوک تختې په ما به څه کوي خو بانګونه به وایم مونځ به کوم روټۍ به خورم کوي چې دومره پیسې راوړه ورته چې پیسې نشته وروره که په بل چا مې خرڅوئ خرڅ مې کوي که نه زه خوځېدی نه شم. اسلام زمونږ ټولو دکانداري ده. کوم حکمران کې چې اسلام وي د هغه نه به غلا وشي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مدین ته یو گورنر واستول. د مدین خلق ورته راوتي چې گورنر را روان دی پیدا ورغی. خلق ویلا گورنر اوس بسواری وي او خان به وغیرہ اتیان به دی ورغی. څوک دی؟